ښې چارې. لیدونکو نننۍ ویډیو مې د ناروې د ملي ورځې په مناسبت باندې جوړه کړې ده. نو خدای دې وکړي تاسو خوښه سي. او دا یو ډول خواږه دي چې هم اروپایان یې پخوي او هم یې موږ افغانان هم پخوو. په نامه د دونات. دونات به تاسو ووینئ، خو چې زه څنګه جوړم، خو تر هغه نه مخکې زه غواړم د دې تاسو باید څنګه د ناروې د ملي ورځ لمانځئ ته په ویډیو کې. خبره دا ده چې یو خو نتکۍ او پخلنځي نه علاوه د ما د یوټیوب کانال د افغان فود ناروې په نوم باندې ده، تاسو پوهیږئ. او زه لیدونکي زیات نارویژیان هم لرم، نو باید د دوی زړونو ته هم وکتل سي. د دوی زړونو ته باید په دې هم وکتل سي د دوی د ناروې یو ډېر مهربانه او ډېر باشخصیته پاچا لري. یو 2 کاله مخکې د پاچا یو ډېره زیاته جالبه او خوندوره او ډېره خوږه مینهناکه وینا وړاندې کړه چې دا په ګرده نړۍ کې اکثره نړۍ هېوادونو ډېر زیاته په دې وینا ته په قدر سترګه وکتل. پاچا ډېرې خوږې خبرې وکړلې، یعنې باور وکړه چې ده د خبرې کولې بیخي د سړی یو کم احساساته کېدو زړه چاته ورتله. او په عین حال کې هغه څوک چې مهاجر لکه موږ چې یو، په عین حال کې مې یو رقم د زړه سکون او آرامش هم ورسره احساساوه. ځان هم داسې ډېر پردی نه احساساوه چې داسې په مسافري کې یو. دا ډېر ارزښت لري چې د یو مملکت کې اوسې او د هغه هېواد مسیران چاته هغه په یوه سترګه ګوري. پاچا ویل وایي ناروې ډېر یو ښکلی هېواد ده او هر چاته هر انسان ته ډېره په غټه سترګه ګوري، که هغه الله مني، بګوان مني، عیسی مني، موسی مني، او یعنې که د هر مذهبي موږ ته دلته په ناروې کې هېواد ورته په غټه سترګه ګوري او احترام ورته کوي، او که هغه د هر هېواد وګړی. او زه خپله وایي مهاجر یم. د دوی پاچا اصلا په خټه کې دنمارکی ده. د دې پاچا نوم هارالد ده او مېرمن یې ملیکه چې ده سونیا نومیږي. هارالد چې ده له دنمارکی ده اصلا په خټه کې، او د ده نیکه که غور نیکه له دنمارکه راغلی، داسې په سلسله. دا هم اوس تاسو به وایئ چې د ناروې او پاچا یې بیا دنمارکی دا څه چل ده. دا داسې و چې په 1814 کې نارویژیان راټول شول په اوسلو کې او ویلې چې موږ باید خپل اساسي قانون جوړ کړو. نو دوی د مې په 14مې د مې په میاشت کې دا کار شروع کړو. په 14مې یې دا خپل اساسي قانون بشپړه کړ. په 14 بشپړه شو او په 18 باندې بیا نو دا خپل اساسي قانون امضا کړو. چې له هغه ورځې د مې له 18مې نه د دوی د اساسي قانون په 18 د مې چې امضا شوی ده، له هغه ورځې دوی دا ورځ لمانځي د ملي ورځې په نامه باندې. او دوی چې کله دا خپل اساسي قانون امضا کړو او دوی بیا په دې فکر کې شول چې موږ خو باید اوس یو پاچا ولرو، او غوښتل یې چې د خپل وطن ښه مضبوط او دروند معرفي کې وساتي. نو دوی په خټه کې پاچا نه وو. نو بیا دوی د دنمارک نه د دنمارکی شاهزاده راوغوښت او هغه یې د ناروې پاچا کړو. نو دا پاچا د پاچا سلسله ده چې تر ننه پورې ده. نو دا هم د ناروې یو څه معلومات. البته په دې ورځ چې ده د 18 د مای باندې چې ده دا 2 کال خو البته د کرونا په سلسله هر څه بند دي. هر وخت چې ده پاچا په اوسلو کې قصر ده او د قصر کې پاس یو برنډه ده، په دې کې ده یو ملیکه او شاهزاده ولاړ اولادونه او بیا دوی چې ده خلکو ته هرکلی کوي، لاس شوري، په څو ساعته ولاړې افرین یې دا ډېر سخت دی. او یو بل شاید په بل هېواد کې به دا کار نه وي، دلته چې کله د پاچا مخې ته ګارد تېرېږي، پرلیک تېرېږي، نو دا هم نظامي پرلیک نه وي، عام وګړي او د سرندویان د مکتب ماشومان دا رقم تېرېږي. نو او بل علاوه له دې نه چې ده نارویژیان او یو بل رواج ده، دوی ما مخکې په یوې ویډیو کې ویلي او دلته خواړه
اکثره په عامه ورځ زیات بندي په کورو کې خواږه ډېر دوی نه خوري خو د دې ورځې باندې د 18 د مای باندې هر چیرې چې ولاړ شئ ویې ګورئ خواږه ډېر زیات دوی خوري ماشومانو ته آیسکریم و کیک و کلچې هر څه چاکلیټونه هر څه پرایمانه وي د 18 د مای په مناسبت باندې نو ما هم په دې مناسبت باندې وغوښتل چې نن یو ډول خواږه جوړ کړم چې دې خوږو ته موږ دونات وایو او دا دونات موږ هم پخوو او اروپایان یې پخوي خو فرق یو څه هغه د موادو په جوړولو کې شته دا خواږه چې موږ جوړول موږ به پکې مثلا ما خپله چې جوړ کړي دي په کور کې کوچ مې نه ور اچول شیدې مې نه ور اچولی خمیر مایه مې نه ور اچولی خو موږ پکې مستې ډېرې اچولې دا وړم ټوله په مستو کې مې لندول او یو څه مې غوړي ور اچول د کوچ په ځای نو خدای لکه چې تاسو دا د ما نننۍ ویډیو خوښه سي راځئ وبګورو چې څه رقم موادو ته ضرورت دوستانو دونات لپاره چې شی پکار دي دلته ما راخیستي دي تاسې ووینئ له نږدې نه اوړه دي چې اوړه مې ورته راخیستي دي 350 ګرامه او کوچ هم ورسره پکار دي 40 ګرامه بوره هم ډېره کمه غواړي چې ده 15 ګرامه ده او دا هم خمیر مایه که د ګرام په حساب یې کوئ 7 ګرامه او د چمچې باندې چې د چای خوړلو یوه نیمه راځي یوه نیمه راځي او مالګه هم 7 ګرامه راځي ورته مالګه ورته پکار ده او شیدې هم ورته پکار دي 190 ګرامه خو شیدې مهمه نه دي چې ګرمې سي ویلې شي خو لږ څه مخکې مې راخیستې دي له یخچاله چې لږ څه تودې او یوه دانه هم ورته هګۍ پکار لیدونکو دا مواد چې ده دا دونات البته یو وخت چې به موږ په خپل وطن کې پخوو د موږ خپل وطني چې دي موږ به په سر باندې صرف بوره دوړوله دلته چې ده بوره به څوک پې دوړوي خو دلته بعضې چاکلیټ مثلا ما ورته راخیستي دي او دا رقم دي دا هم د چاکلیټونه دي میده میده د کیک د کلچو په سر چې ولیږي رنګه رنګه دا مې ورته راخیستي دي او دا هم میده بوره ده مینیس ورته وایي رقم میده پودري بوره ده حتما به دا په هغه چیرې چې شیرینباد کیک و کلچې دوکانونه چې دي هغوی سره فکر کوم حتما دا خرڅېږي دا بوره دې بورې کې چې ده زه یو رقم کریم ورته جوړوم او کریم یې په دې بورې کې زه یوه قاشقه ډکه د لیمو اوبه ور اچوم چې دې نه جوړېږي او دا هم تاسې به بیا ووینئ چې زه څه رقم دا لا په مایکروویف کې تاسې ویلې کولی شئ لا په یو ایښېدلي چاینک چې اوبه ایښي پکې هغې چیرته وي هم اوبه کېږي نو دوستانو تاسو راسره اوسئ ووینئ دا خواږه خوندور دي او په عین حال کې دا هسې مواد دي دا خو خیر دې نه به تېر شي که مهم هم نه دي که څوک غواړي نه دا شیان موږ ټوله په کور کې لرو نو که د ما منئ حتما یې جوړ کړئ ښه خواږه دي په ابتدا کې به اول دلته شیدې واچوم او خمیر مایه او دا به یو څه وښوروم او بیا به دا هګۍ پسې ور واچوم او بیا مالګه او بوره او اوس به دا اوړه پسې ور واچوم اول خو مطمئنه یم دغه اوړه به م نه ځوروي دا اوړه یې بیخي بس دی که چیرې تاسې چون اول وارې یې پخوئ خامخا نو دا که ضرورت احساس کړو تاسې کولی شئ چې لږ څه اوړه نور هم ور اضافه کړئ په دې رقم سره لیدونکو اوس یو 15 دقیقې زه همداسې پرېږدم وروسته له 15 دقیقو به بیا زه دا اوړه جوړ کړم وروسته له 15 دقیقو به بیا زه په دې باندې شروع وکړم دوستانو د اوړه خو دا اوس 15 دقیقې وخت پې تېر سو
او د ما پخلنځی افغان تل د موږ بیرغ رپانده او رپیږي دي. فود ناروې او دا هم د ناروې بیرغ ده دوستانو. نو اوس دا وړوس ده، دا د ښه وخت تیر سو، 15 دقیقې وخت یې تیر سو. ډېر زیات ښه وخت. دا اوړه ده دلته واچوم او په میز باندې لکه چیرې په ځمکه کوئ او دسترخوان سره واروئ په هغه باندې اوړه یې ډېر زیات. یوه خبره وکړم تنها د دې کلچو اوړه نه لیدونکو، که تاسې وچه مړۍ پخوئ، وچه ډوډۍ لا روغاني ډوډۍ، که اوړه یې تاسې په دې شکل سره یو څه داسې وموښئ نو هغه ډوډۍ هم ډېره زیاته ښه راځي. ما مخکې هم څو وارې ازمېیلی. اوس به هم دا کوچ پکې ور واچوم. شاوخوا بیا پکې راټول کړم. دا رقم باید ښه ډېر سره حل کړئ، وموښئ. او په دې شکل سره څو وارې ووهئ. یو 7 دقیقې تاسې د اوړو ته دغسې دغه په دې شکل سره یې حل کړئ. 7 دقیقې حداقل پې تېر کړئ. بهترین دونات هم لاسته راځي، ډېر خوندور او ډېر ښه راځي. او بیا هم وایم تنها دا نه، که تاسې غوړې ډوډۍ هم پخوئ او داسې یې کوئ، تاسې یو وار یې وازموئ بیا وګورئ څومره قالي راځي. شی لږ غوړومه او دا بیا هم وایم حوصله ورته وکړئ، اوړه همدا رقم کېږي، داسې چشته نه پاتې کېږي. او که بیا حوصله نه ورته لرئ بیا نو کولی شئ تاسې په دې وخت کې ډېر څه اوړه ور واچوئ، خو بهتره داسې ور وایې نه اچوئ. ښه، اوس بیا نو 2 ساعته په مخه پرېږدم. وروسته له 2 ساعتو نه بیا له خیره سره پرې شروع وکړم. لیدونکو دا هم بوره، هغه میده کړې بوره چې ما تاسو ته وویل، او دې ته به اوس د لیمو اوبه ور واچوم. دې نه ورته د سر کریم جوړوم. دا کریم تاسې کولی شئ دغسې په نورو کلچو کې هم که غواړئ استعمال کړئ، او په کیک په سر یې هم ساده کیک چې پوخ کړئ. یو د ساده کیک ویډیو لرمه، په هغه ته هم که تاسو غواړئ د دغه رقم کریم نه په دې شکل کریم ورته جوړولی شئ. دا اسانه او ډېر خوندور ده، چې د لیمو اوبه دي پکې رقم تروش. واله واله ډېرې لیمو اوبه مه ور اچوئ، وګورئ چې څومره ورته ضرورت کېږي. په ابتدا کې ډېرې د لیمو اوبه مه ور اچوئ، اول کمې ور واچوئ.
دا تاسو له هر رقم کلچو په سر د کیک په سر دا کریم جوړول ډېر اسانه که دا پودري بوره تاسو تیاره نه لرئ سې واخلئ خپله بوره په ماشین کې لا په وکړۍ کې وکړۍ ته بعض خلک البته هوانګ وایي په دې کې هم څه میده کوي تاسې هغه کولی شئ دا کریم لاسته راوړی شئ دا مې مخکې تیار کړل زه به دا تاسو ته دروښیم سر به یې پټ کړم چې وچ نه شي کریم څه تیار مې کړل چاکلیټو ته به دوستانو دلته تاسې اوس ووینئ زه څنګه وکړم ښه چاکلیټو لپاره تاسې کولی شئ داسې ما په دې او ګرمي کې اوبه وایېښولې او اوس دا چاکلیټ دلته ور اچومه لیدونکو دلته ګورئ دا ویلې کېږي دا که تاسې په اور کېږدوئ یم چې اوبه وایېشي بیا یې دغسې پیچېږدوئ چاکلیټ خپل هلته نرم کېږي ویلې کېږي که مایکروویو نه وي او که مایکروویو وي خو ښه ده په هغه کې ډېر زر بیا کېږي چاکلیټ هم تیار دوستانو اوس به دا وړه وګورم چې څنګه سول تقریبا 2 ساعته مې پې تېر کړل 1 ساعت هم پې تېر کړئ صحیح ده خو 2 ساعته لا ښه ده ما 2 ساعته پې تېر کړل اوس به بیا وګورم ښه ګورئ څومره ښه پاسته وړه دي تاسو وینئ ډېر زیاته یې وړه ښکلي راغلل اوس به چاړې به داسې جلا کړم شپږ دانې راغلل په دې شکل سره به اوس دا رقم به دلته به ټوله زغالې کېږدم لرې لرې کېږدوئ چې دا پړسوب یې لا نور هم زیاتېږي او دا هغه کېږي سره ونشنلیږي اوړه یې ډېر سپک راغلي دي داسې ښه ښایسته نرم لطیف د عربانو خبره او په دې رقم سره به یو 15 دقیقې بیا دلته پټ کړم دوستانو اوس دا 10 دقیقې هم پې تېرې شولې او اوس به نو دا ځلې په دې شکل سره او دا رقم یو شي باندې دا منځ ورته داسې کړای کوي په دې شکل سره دا رقم ګورئ دا رقم به دا ټوله وکړمه او وروسته له 15 دقیقو لږ څه نوره هم ورته حوصله وکړمه نو دا بیا ډېر زیات ښه پړسوب یې ډېر ښه راځي او ښه خوندور راځي دا به اوس بیا یو 15 دقیقې پرېږدمه وروسته له 15 دقیقو به بیا جوړ کړم اوس مې غوړي په اور کېښودل او درجه مې په ابتدا کې تیزه کړې ده چې غوړي یو څه سره شي نو بیا به دا ور اچوم یو شي ته فکر یې چې د دې دونات هره خوا سره کوئ دا دواړه خواص په ګډه سره باید له یوې تر یوې نیمې دقیقې پورې باید په غوړو کې سره کېږي غوړي هم ښه سره دي اوس یې نو اور شپږو ته راولمه
دا هغه چاکلیټ او دا هم هغه بوره سې جوړه مې کړله. اول به دا د بورې ول استعمال کړم. دلته کمپاني تاسو دا بانجاني رنګ د ما ډېر زیات خوښیږي. بانجاني رنګ او سپین رنګ مې هم ورسره راواخیستل. نو دلته د دوی بیرغ ګورئ، سور سپین او دا هم سپین او بیا هم لاجوردي او دا هم لاجوردي. او د دې نه علاوه چې ده دغه هم که وینئ د دې ګلانو پاڼې نه البته د دې ګلانې فیتې هم همدارنګ دي. دا مې البته تیار اخیستې دي. باید ما یو 3 شمې مې اخیستی وای، 3 رنګې د دوی د بیرغو شمې مې، خو وخت مې پیدا نه کړو. لیدونکو تاسو به وایئ چې ته څومره وخت لرې، لا بېکاره یې، لا څنګه د یو پردي هېواد ملي ورځې هم ته لمانځې په فیسبوک کې. ما مخکې هم وویل چې د ما ویډیوګانې نارویژیان را سره دي، ویني. او علاوه له دې نه واقعیت باید ووایو، ښه خلک دي، ښې را سره کړي دي. نو موږ افغانان هغه هېوادو کې چې یو چې ښې را سره کړي، ښې را رسولي. د موږ شخصي ښه والی خو یوې خواته وطن په سطحه د موږ هېواد ته د ناروې هېواد ډېرې زیاتې مرستې کومکونه کړي دي. د دوی عسکران هلته تللي دي، مړه سوي دي. نو اتې هغه ګټه او تاوان هغه خو جلا خبره ده چې د نړۍ څه مقصدونه دي، هغه خو بېله خبره ده. ظاهري چې د دوی دا ډېر بې ازاره خلک دي او د موږ په وطن کې موږ د دولت سره یې ډېرې مرستې کړي دي. نو د ما هم همدومره له وسه کېږي د خاص د خپل وطن په خاطر هم دا کار کوم چې حداقل هغه عام خلک چې هغه یو 2 دوسته چې لرم هغوی خو به خوشحاله سي چې زه دا نتکۍ او پخلنځي خو یوه توره کړې ده د موږ لپاره. نو لیدونکو او بل خوشحالي ته بانه غواړم، پلمه غواړم. موږ تاسې د خوشحالیو تږي یو، وږي یو د خوشحالیو. نو په کوم شي کې چې ټوله کورنۍ مې سره راټولېږي او مجلس پې کېږي، خندا او خوشحالي مې پې کېږي، او نو زه ورته بانه غواړم، هغه ورځ لمانځم. نو دوستانو خدای دې وکړي د تاسو د ما دا د نن ورځې دا دونات خوښ شوي او ډېر اسانه، ډېر خوندوره تر بازار. بیا هم وایم په بازار کې چې دا شیان تاسې اخلئ، په باور وکړئ چې په کم له کمه 20 وارې خو یې په هغه غوړو کې دوی پاخه کړي. نو او ډېر پخوي، په یو ځایي حداقل یو 10 وارې خو په غوړو کې پخېږي. دا خپل کور کې چې ده په 1 وارې غوړو کې پخوي او خوندوره هم راځي، اقتصادي. دا هېڅ قیمتي خوراک نه ده، خواږه نه دي او ډېر ښایسته او خوندور. نو تر بلې ویډیو مو په الله پاچا سپارم، روغ جوړ او کامیابه اوسئ. او په آخره کې به نارویژیانو ته ووایم ګراتولیره مې داګین نورګې، یعنې ورځ مو مبارکه سه ناروې.